دا موضوع خو داسې موضوع وه چې یو کس له تخار نه رارکت کړی و او راته کابل ته چې تقریبا 4 کسه سورلي ورسره وه بدون د ده 3 کسه وه ورسره او یو ډریور و. نو دی چې راځي څنګه چې دی سالنګ ته راغلی و د سالنګ ولسوالۍ ته رارسېدلی و دلته د موږ چک پاینو مجاهدینو درولی و. بیا دا چې تالاشي کړی و د سره یو مقدار طلا وه چې تقریبا د 3,00,000 روپیو طلا ورسره وه ډالرو. نو دی چې کله تالاشي کوي او مجاهدین ورنه پوښتنه کوي چې دا طلا چیرته وړې څه رقم. نو دی خپل جواب د مجاهدینو سره وایي چې د اسنادو باره کې غږیږي خو په ده دغه د سورلۍ موټروانو او د سورلي پوستو چې د سره دغونه طلا ده ډیره. نو دته په لاره کې دوی تصمیم نیسي او چې دا څه رقم کو خو بالاخره دا سړی خپل طلا له د جب نه باسي په یو بیک کې او خلطه کې ږدي. کله چې دی راځي دا د ده د سر خلطه چې سر ته ایښې وه دغه ترېنه اخلي او دغه مقدار طلا له ده نه په لاره کې وهي. نو دا سړی په دې حالت کې نه پوهېږي راځي کابل ته رارسېږي د موږ د 4مې حوزې د پروانېدو په ساحه کې دی له موټره کښته کوي. کله چې کښته کوي دا سړی چې خپله خلطه ګوري چې خلطه کې هغه نسته د طلا نسته. دا طلا تقریبا 2 داسې خښتې طلا وه. دغه طلا چې موږ د غلو ترې وړې وه تقریبا د 1,92,000 طلا وه او دا ترېنه وړي دا سړی عاجل دلته چې ورخطا کېږي ترافیکو ته منډې وهي ترافیک ورته ادرس ورکوي چې حوزې ته راسه. نو دلته حوزې ته راغی. موږ چې کله دا اطلاع حاصل کړله چې دنه یې دونه طلا وړې د عاجل هم کامرې چک کړلې د خپل د حوزې کامرې او د دغه موټر پلیټ هم راوښکه. کله هم چې پلیټ پیدا کړه د ده هغه هم وکړه چې دی د تخار نه راغلی ده په دې نمایندګۍ کې هغه لري نو خپل نمبر و د هغه ایسته ده. نو موږ چې کله نمایندګۍ ته لاړو له هغه ځایه د ده شماره را پیدا کړله او د سره په تلیفون کې وغږېدلو. دی همدغسې تللی و ځان یې سالنګ ته رسولی و بیرته تخار ته تللی و. خو له ده نه چې موږ تلیفوني وغږېدلو چې تا سورلي چیرې کښته کړه ده راته ویلې چې 5مې حوزې په ساحه کې ما دا سواري کښته کړله چې هلته یې موږ ته یو ځای ادرس راکړه هغه ځای ته موږ عاجل ملګري ور واستول هلته م عملیات وکړه. دغه 2 کسه سورلي چې هلته وړي وه 3 کسه هلته یې کښته کړي وو چې یو مریض و او 2 کسه دا کسان ورسره وه. دوی موږ هغه 2 کسه له هغه ځایه ونیوله او دی خپله چې تللی و تخار ته په هماهنګۍ د قمندانۍ د تخار دی موږ راوغوښته او دی هم دزګیر کړه او دا 2 کس هم د 5مې حوزې له ساحې نه ونیوله. دو په خپل جرم اعتراف وکړه چې دا سړی نه یې طلا وهلې وه او طلا یې له همدغه سواري والا سره او ډریور سره وړې وه چې د موږ چارهیي شهید کې دلته یو کور کې جای په جای کړې وه. نو تقریبا دغه 2-3 ورځو کې د 4مې حوزې عامر صاحب د حوزې مدیر صاحب د جنایي د ټولې حوزې مجاهدینو د همکاریو سعی تلاش خصوصا آمریت د کشف او دا ملګرو په سعی و تلاشو زړورتیاو کوشش وشو کړی چې دغه طلا یې لاسته راوړه او طلا هم له هغه ځایه راوړله او ومنیوله.